عزیزانو دا د فرعون کمالو، غریبو مالدارم شو بادشاہم شو، خدای امزان تاوے دنیا ورته سجدے موکڑے، دا کمالو. اوس تو ګوره چې الله د زوال اسباب ورته په کومې طریقې جوړ په دې سړی پوهېږي نه. د زوال اسباب په داسې طریقه سړي ته جوړ شي چې کور کې ورته اور ولګي او دته پته هم نه لګي. کور کې اور ورته ولګي او دته پته هم نه لګي، او هغه د کور د اور نه د خاتمه وشي او د تباهي وشي او د پته هم نه. دی وجنه هر وخت د خدای د قوت او د زور قائل اوسئ، او دا ایمان لرئ چې الله په دې دنیا کې داسې قوت نشته چې ستا د طاقت مقابله وکړي، او داسې طاقت شته نه چې ته څوک راونیسي او تا نه اخلاص. داسې لا څوک چې د خدای نیولې به د خدای نه خلاص کی، داسې طاقت په دې کائنات کې نشته. عزیزانو، موسی علیہ السلام پیدا شو او بیا د فرعون په غیږ کې لوی کړ، او بیا دغه موسی علیہ السلام سو واقعه مد نظر ملک پریخو بل ملک تلا. هغه ملک ته چې دې کوم ملک تلاړ د هغې پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام دو لونه وي، ای بغړې او چیلې سرولې، کوی ته بچراله ګډو چیلو له به اوبو ورکولې پاکوي او داسې بوقه وه چا به څلوېښتو کسو رایستا. موسی علیہ السلام چې ورغی هغه په یوازې ځان هغه بوکه راوویست. اجینکۍ لاړې پلار ته یې ووایي چې داسې یو نوجوان هلک و په یوازې ځان یې بوکه راوویسته. ورته یې ووایي تاسو ته تپوس وکړئ دا هلک به پیغمبر وي. شعیب علیہ السلام فرمایل چې دا هلک به پیغمبر وي، دا چا چې په یوازې ځان دا بوکه راوویست. ولې چې یو پیغمبر د څلوېښتو پهلوانانو عمره طاقت لري. د یو پیغمبر قوت چې دی د څلوېښتو پهلوانانو عمره وي. عزیزانو، بیا څلوېښت هغه پهلوانان لکه د دنیا څلوېښت پهلوانان بیا د جنت یو پهلوان دا برابر. نو گویا دا حساب چې تاسو ولګوئ نو د یو پیغمبر قوت د 400 سړو عمره. په دې ملک کې داسې خلک هم تیر شوي دي چې هغوی دا به وایي چې پیغمبر ته د ډېرو ښځو اجازت څنګه خدای پاک ورکړی دی او مونږ ته د 4 نه زیات نشته. مونږ ته 4 ښځې جایز دي او پیغمبرانو ته 10 او 14 سلسل جایز. نو پیغمبرانو ته که د قوت په اعتبار وی نو یو پیغمبر ته 1400 ښځې روا وي. 1400 او هلته خیال د قوای شهوانی نو، پیغمبر ته د زیاتو ښځو اجازت په دې وجه و چې بعض مسائل داسې دي چې هغه به د ښځو په ذریعه ښځو ته رسي. نو پیغمبر ته به د ډېرو ښځو ضرورت ځکه و چې دا ښځې به مبلغینې وي او دې ښځو ته به د خدای دین رسو. هلته د قوای شهوانی خیال نه و، کني یو پیغمبر ته بیا 1400 ښځې پکار. تا ته 4 ښځې روا دي نو ته خو 4 پوره کا، که بیا 5مې ضرورت پیښ شو بیا به تا دپاره څه خبره جوړي. د پاکستان کې دا یوه میخه څوک نشي ساتلی، دا پاکستانی میخې دا یوه څوک نشي ساتلی. ستاسو پلار به 4 ښځې وساتي. تاسو دا جومات کې چې ناست یې په ایمان یې وایي 4 ښځو شوق هم شته. ووایي 4 کولی شئ؟ یوه نشئ ټینګولی.
لکه ناګویا نه اس پچی یو طرف نه چې راټینګې په بل خوا در نوځي بل خوا نه چې راټینګې په بل خوا در نوځي خدای چې کوم تقسیم کړی دی هغه ډېر الله ته پته وه الله ته پته وه چې ته د یو نه د دوو قابلم نه تا هم سلور روا دي خو شرط ور سره لګولی دی وان خفتم الا تعدلوا نو فواحدة کدا یره دی چې تب عدل نشي کوله انصاف بنشي کوله پارشي کې به مساوات پارشي که پارشي کې د مساوات نشو کوله نو الله وی فواحدة بیا به یو کې بیا به دویم عمله تاسو پوه شئ وان خفتم الله تعالی مسنا وثلاثا ورباع دعا درې سلور لیکن وان خفتم الله تعدلوا کتا سو یریدای چې عدل بونک بفواحد بیا به یو او ډېر خزو فطرت درته معلوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بیبي کور تلا هغه ولا د شاتو شربت نورو بیبیانو ورته صلاح وکړه چې دی راشي نو ورته به وایي چې مونږ له خو ستا د خولې نه د مغافیرو بوی راځي په دې چل بدله زورونه ورکو چې دی بلې بیبي کره ته ولې تلې چې دی راغی ورته اجدو منک ریح المغافیر مونږ خو تا نه د مغافیر بوی بیا مومو حضور علیه السلام فرمایل چې ما خو مغافیر نه دي څکلي او نه مې خوړلي دي ما خو د شاتو شربت وزا په ما د حرامي چې دا شی به زه بیا نه خزو د لاس قرآن ورته راغی چې لم تحرم ما حل الله لك الله چې کوم شی حلال کړی ولې په ځان حرام خدای بنده دا خو دی خزو طبیعت خزو فطرت دا دی حضرت عائشہ کور کې پروت ته او نیمه شپه کې پاسه جنت البقیع مقبره ته لاړو درې ځله دعا وکړه درې ځله ادیره تلاړو دعا وکړه او درې ځله دعا وکړه اوس باز خلق پاکستان دی عرب بلا پکشتا دوا دلته کوا او ملتمه کوا او پلانه دعا هر وخت کوا 24 غنټه دا خلا په جړا لرا خدای ته आवाज لرا او خدای ته سوالونه کوا خدای ته زاری کوي هر وخت دعا کوا یو وخت په 24 غنټو کې داسې نشته چې هغه د دعا نه مني شریعت پکې منع کوي یو وخت داسې او کچاوي دې سټ نه نیسو د مرغې غوندې ته دا سټتا وي پاکستان کې ډېرې فتنې دي خو یو فتنه پکې په دا شکل کې مسراوي دعا فکر پیغمبر کله جهاد په میدان کې ولاړ دیم دعا کوي بدر کې ولاړ دی دا د هر په شکال میاشتا د روجې میاشتا روجه یې نیولې ده جنګ هم کوي او دعا چې پروردګاره که ته غواړې چې د ځمکې د پاسه ستا نامې اغستو والا پاتې نشي نو دا 314 کسان ټول شهیدان کا او که د ځمکې د پاسه خپل نامې اغستو والا پاتې کول غواړې نو خدای د دوی امداد وکړه د بدر میدان اوس میاشت دوه کېږي چې ما ولیدو هغه ځای مې ولیدو چې کوم کې پیغمبر ولاړو عزیزانو یو لیش بوټی پکې نشته سورې نشته کاڼي شګې ګیر چاپیر غرونه او د هر په شکال میاشت او په دغه میدان کې ولاړ دی او د شپې یوه قجوره په 2 کسه خوړلې ده او روژه یې نیولې دعا داسې دعا به ستا او زما غوندې دعا به کوله تا او ما غوندې داسې دعا به کوله محدثین وایي چې لاسونه به دومره اوچت کړه چې دا د ترخونو سپینوالی به په دې لستونو کې ښکاره تاسو داسې دعا چرې کړې ده په ایمان تاسو خدای ته حاجت نشته
کاملیان مو دی د خدای په قهر اخته کومګه یو لا د خدای په قهر اخته حاجت هم نشته پیغمبر حاجتو د ټول کائنات غم په سر او داسې به زما عزیزانو دعا درې ځله په جنت البقیع کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبره ته ادیره ته چلار شي تیرې کې همت راغی چې تر څوم دعا ورته نه ها دا مکه چې چرته چونه کړي زه وګورم الا بابا تبه کې او تبه راکې دا شیطانت مکه باباګان چاله سور کول نشي محتاج دي ستا دعا ورکول صرف د خدای د ذات کار دی په دې خبره پوهیږئ ورکول د باباګانو کار نه باباګان د مرګ نه وروسته ستا دعا ته محتاج ستا دعا پادیره ورغه محتاج دي دې ته چې ته په دعا علماء لیکي چې یو آیات کرسی چا پادیره کې ویلا نو سلويخت ورځې د هغه ادیرې نه عذاب اوچت شي هغه مقبره سلويخت ورځې عذاب نه یو آیات کرسی دی چې پکې وای نو په ادیرې ورلې سنه قرآن پکې وایا نو هغه نه ډېره فائدہ اوس چې بل ته خیر ورسه خو الله هغه خیر ستا جوړای کیا چیز ہے خیال امراغ نو هغه د پنجابیانو کار مکوي چې چرګ زیارت ته وړي چې بابا کوکړ غنته پتر دے کوکړ غنته پتر دے چرګ میرا وړي دے او زوی راکد دے په بدل زامن مامن او لونی مونی دا ورکول د خدای کار دی دا د بنی آدمو کار نه دی دا د زیارتونو کار دی او سبیله خبره ده چې زمون په بالا ماړی کې دا سه خلک اوسېږي چې صاحب هغه ورځ ډولکی غاړې تا چولی او ګلونه په غاړه کې چولی په دې سړک روانو غړس دې غړس دې غړا څه چل دی دا بابا ډوله روان پټا پوړاند شي او پټا پوکي بغبرګو کې نه باباګانو ته د ډولې څه ضرورت ته کډولې په ژوند کې ځان لا جوړ کړي خو په قبر کې به پکې سوري او پکې بغرزي او که دنیا کې ځان له د ډولې اسباب نه کړي نو د دنیا ډولې هغه ته قبر ته ورنه نه استېشي دا د کوچیانو کار دی یو کوچی بل کوچی ته وایي چې پته خان ورور هغه وایي چې ها وایي چې کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به ورته ناست جمع او سخته یخني وه سخته یخني وه نو دوی ورته ګرمېده چې ورته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروسته به په قبر کې اور خو یي نو ځکه چې یخني دا ډېره چې پته خان وروره وایي چې ها وی کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به ورته ناست ګرمېږي به هغې چې ګینې دا اور به هلته وي او دا هغه بېوقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی د زیارت عرس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت دی دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ دا لپنګانې کوي نو یو شپه د نکریزو وي او ښځې راشي صاحبت شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته رستو په قبر په دې خپو باندې نکریزي وتپي وایي دا د بابا نکریزي او دا تاسو ما غوندې سنډاګان ورسره وي دا هغه د بدبخت بې پدره زامن دي او د بې پدره اولاد دا هغه بې پدره قوم دی د دې نه مور معلومه ده او نه پلار معلومه خدای خبر چې دا د خسکی اګونه پیدا دي که دا څه بلا قوم بالکل د سړی زامن نه دی او نه په خبره پوهېږي خار نه یو ډالۍ راځي اغنجي ځان سره پیدا کړی جمعې په شپه چې پیدا شي هغه هم اغنجي شي اغنجي دی او اغنجي کم سید کې چې د پیغمبر یو ټیډي پیسه نشانم نه هغه ته سید ویلم ناروا او حرام او سید صاحب دین تو ساډا تو سا قدر نہ پائی حسن حسین تو ساڈے دادے داڑھی کدو منائی شکل ته مو ګورئ په غوږونو کې به د سرو زرو مندرۍ چولي پیغمبر ویلي دي در سړي ته سره زر استعمالول حرام دي نیکۍ ویلي دي حرام دي دوی به د سرو مندرۍ په غاړه کې اچوي چا به دومره دغه اچولی جمکۍ غوندې دومره اوږده به او دا تا او ما غوندې خره چې یي که نه سید دی وګوره غوږ کې چې دغه اچوي سید په 400 به سترګې سرې راوتي سوچه سید دی سترګو ته وګوره تکې سرې
دا زمون خلقو ایمانونه دي